خنام در ارادی ماتین زندان ماتی کړي. وای اوس د حسن ستر امام پیدا کوي، افغان بیا د یو جانان پیدا کوي. نور به د غیرګه کې جنگ نه جوړیږي، صفا قانون د قرآن پیدا کوي. دا مشاعره د زابل اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري رابلل شوې وه. شاعرانو د هیواد خپلواکۍ ته شعرونه زمزمه کړل او ویې ستایله. دوی په خپلو شعرونو کې هیوادوال ورورولۍ، یووالي او سوکالۍ ته راوبلل او د شعر په ژبه یې نړیوالو ته په ډاګه کړه چې افغانستان اوس هر څه لري: خپلواکي، ازادي، نظام، حکومت او دولت. دلته ژوند او خوشحالي ده. ښه در معلوم یم هغه چې له سنګره نه ځم، که تلمه ځم به تر لاهوره تر خیبره نه ځم. دواړو لپو کې دعا راټولومه، راوسه د زړه مراد کړې د ژوند خدایه. تا ته ځان نه ښکارېږي، ته دې په ځان څه خبرې؟ غاړې مې بندې دلته نسته، ښایسته له تانه. ای رهبر محبوب ما، خوش آمدی خوش آمدی، نور ید وطن بسته، خوش آمدی خوش آمدی. د زابل اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي رحمت الله حماد لومړی شاعرانو ته ښه راغلاست ووایه او زیاته یې کړه تر نورو خلکو په ټولنه کې د شاعر مسؤلیت زیات دی. هغه وویل شاعر باید خلکو ته د دین، یووالي، ورورولي او اسلام پیغام ورسوي. د ښاغلي حماد په خبره دا چې اوس افغانستان کې مستقل او قوي نظام راغلی، نو ټول قلموال باید لاسونه سره ورکړي او د هیواد د آبادۍ ښېرازۍ لپاره کار وکړي او نړیوالو ته د هیواد اوسنی ښه انځور ورسوي. که چیرې په شعر کې د خدای د دین خدمت وشي، که چیرې په شعر کې د مسلمانانو ترمنځ د نفاق او د اختلاف د ختمېدو لپاره یو شعر ولیکل سي، نو دا شعر بیا داسې صدقه جاریه ده چې د شاعر له مړینې سلګونه او زرګونه کاله وروسته هم که یو څوک د دې شعر له وجې یو نیک عمل کوي، یو بد عمل پرېږدي، نو دا به د ده په عملنامه کې خدای پاک ثوابونه لیکي او دوامداره ثوابونه. د زابل اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري هره میاشت دا ډول میاشتنۍ مشاعره جوړیږي چې شاعران پکې خپل شعرونه وایي او مینوال ادبي تنده پکې ماتوي. ښېرا سپېره ده ناروا ده، ناروا مه کوه، چېرته که غلی خاین و ختم دعا مه کوه، چېرته که غلی خاین و ختم دعا مه کوه.